السلام علیکم. عمر شهید د عمر شهید په اړه لږ معلومات. ډېرو خلکو میسجونه دا کول. عمر شهید د ملي جمهوري غورځنګ د ضلع ډېر اسماعیل خان غړی و او د لرغه شراني د سب ډیویژن درازندې اوسېدونکی و. ضلع ډېر اسماعیل خان د پښتون ډیموکریټک مومنټ عمر شراني نن مازدیګر خواوشا 4 بجې د ضلع ډېر اسماعیل خان درابڼ پر موړ باندې د نامعلومه وسلوالو په هدفي وژنه کښې په شهادت ورسول سو. عمر شراني قامي مبارز و، سیاسي مبارز و، په هر ډګر یې د قام خبر کوله، د قام د خوشحالۍ، د قام پرمختګ. عمر شراني لوړې زده کړې هم ترلاسه کړې وې. ډېر تکړه ځوان و، روښانفکره او د قام په هره مسله په هره خبر پوهېده هم او د قام هره مسله هره خبره راپورته کوله هم په هغه باندې ډېر کلک ولاړ و. خو د بده مرغه ژوند ورسره وفا ونه کړه او په هدفي وژنه کې په شهادت ورسول سو. عمر شراني د نسل، رنګ، د شکل څخه علاوه هم د هغه ډېر خدمات و چې هغه یو ډېر قوي سوچ، فکر لاره او الله پاک دا وده ته جنت فردوس ور نصیب کړي، د کور والو ته د زړه صبر ور نصیب کړي، اولاد یې له باقي غمو څخه وساتي. د پښتون قام چې څومره هم تکړه دغسې ځوانان یا پوه خلک د نورو قومو هغه په ټکنالوژي باندې ریسرچ کوي د دنیا په یو بل دغه باندې، خو زموږ د پښتون قام له بدقسمتۍ څخه چې د بدامنۍ ښکار یو، دغسې ځوانان بیا د قام غم وخوري او د قام غم بیا راپورته سي دغه ځوانان وخوري، دغه ځوانان له منځه یوسي. الله پاک د اتحاد، یووالی، امن را نصیب کړي او چې هر ځای یې الله خوشحاله آباده لره.